اوله پوښتنه به د قیامت په ورځ د خاوند څخه د خپلې مېرمنې راکېږي او د مېرمنې څخه به د خاوند پوښتنه کېږي. دا د خاوند او د مېرمنې منځ کې دا ژوند د ډېر اړین ژوند دی. یو پر بل باندې شریعت و اسلام حقوق ایښی دی. دا باید یو د محبت و د مینې ژوند وي. دا د اجتماعیت ژوند وي. یو بل سره برداشتول، د یو بل پر ناکۍ باندې سترګه پټول، برداشتول، هر ورځ مخ په مخ سره درېدل، سترګې سره راکشل، جنجالونه کول، دا پر د اولاد باندې ډېر غلط تاثر کوي. زموږ معاشره کې ورځ سره بله مشکلات بیخي ډېرېږي. خاوند د مېرمنې سره ظلم کوي، مېرمن بیا د خاوند څخه زور کاږي کنه چې په کور باندې راننوځي. اول د سره دا ځان داسې جوړ کړی دی چې زه د ټولو څخه خفه یم، تندي ته ګونجې ورکړي، غوسه کېږه. او بیا د هغه نه وروسته خاوند ته بد ویل، چپ ویل، ښکنځل کول، بد سلوک کول، پر هغوی باندې ظلم کول، هغوی زیرول، هغوی ته طعنې او پیغورونه ورکول، هغه چې سم کار کړي هغه غندل، خراب کار خو بیخي ورباندې وهل. دا د ژوند اصول نه دي، دا د انسانیت اصول نه دي. دا خو یو مهم ژوند دی. نبی علیه الصلاة والسلام هغه خاوند ستایلی دی، هغه غوره کس بللی دی کوم چې د خپلې مېرمنې او په خپل کور کې ښه زندګي کوي. د الله رسول فرمایي په تاسو کې در ټولو غوره او بهتره انسان هغه دی چې په کور کې د خپلې مېرمنې سره ښه ګزاره کوي. آیا ته دا نه غواړې چې غوره کس جوړ سې؟ دا ستا د سیالۍ ځای دی، دا ستا د عارفۍ ځای دی، دا ستا د غیرت ښکاره کولو ځای دی. دا خو ځای د دې دی چې ژوند وکړه، ځای د دې دی چې د مینې ژوند وکړه، د محبت ژوند وکړه. دا ستا د مینې او د محبت اثر به ستا پر اولادو پر فامیل باندې پروت دی کنه. ته وګوره د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو ویناو کې د هغه کس څومره ستاینه کړې ده چې هغه د خپلې مېرمنې سره ښه ګزاره کوي، د اخلاق ګزاره ورسره کوي. د الله رسول فرمایي خیارکم، په تاسو کې د ټولو غوره او بهتره کس کوم دی؟ هغه دی چې د خپلې مېرمنې سره ښه سلوک کوي. او بل اړخ ته بیا هغه کس غندلی دی، بد یې ورته ویل دي. کوم چې په کور کې د خپلې مېرمنې سره بد سلوک کوي، هغه زیري، هغه وایي، په هغه باندې سترګې راکاږي، ښکنځل ورته کوي. د الله رسول څه فرمایي؟ وایي په تاسو کې در ټولو بد سړی او بې وجدانه سړی هغه دی چې هغه د خپلې مېرمنې سره ښه ګزاره نه کوي، هغه زیری. او ښځې ته هم دغه وصیت اسلام کړی دی. د اجتماعیت ژوند د دواړو طرفه کېږي. ښځه که ځان کنټرول کړي، ښځه که خپله ژبه کنټرول کړي، خپل بڼار کنټرول کړي، د خاوند سره ګستاخي ونه کړي، د خاوند خبره نه ومني او خبره اطاعت یې وکړي، دا ښځه د الله رسول صلی الله علیه وسلم دې ښځې ډېر صفت بیان کړی. حدیث کې وپوښتل سول د الله د رسول څخه کومه ښځه بهتره ښځه ده؟ د الله رسول ورته فرمایي هغه ښځه چې دومره اطاعت والا ښځې، دومره اخلاق والا ښځې چې خاوند ورته وګوري خاوند خوشحاله سي چې الحمدلله. دا نه چې خاوند ورته وګوري خدای پاکه څه بلا دې په کور رانه ایسته. زنانو کې خو ډېر فرق شته. یوه دومره ژبورې، دومره بد اخلاقې، دومره بد کردارې چې د کور نظام یې خراب کړ. هغه زنانه چې هغه خوش اخلاقې، هغه زنانه چې هغه خپل خاوند همیشه راضي کوي، د هغه اطاعت کوي، هغه خوشحاله کوي، او کله چې خاوند دې ته وګوري خاوند خوشحاله سي، دغه زنانه د الله رسول وایي د ټولو بهتره زنانه. او هغه زنانه چې خاوند خبر ورته وکړي دا اطاعت کوي، او د خاوند په مال کې د خاوند د رضا بغیر خیانت نه کوي. او هغه زنانه چې خپل خاوند زیری، خپل خاوند سره بد سلوک کوي، بد اخلاقی کوي،
هغه زنانو په باره کې راځي کومه زنانو چې خاوند خفه سو او خاوند د دې د بسترې نه جلا سو د دې د خونې ووتې تر سهاره پورې د الله تبارک وتعالی مقدس مخلوق د اسمان فرشتې پر دې ښځې باندې لعنت وایي. معجم الاوسط کې یو روایت شته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه زنانه چې خاوند ترېنه خفه وي، خاوند یې زیر کړي، د خاوند سره یې بد سلوک کړي، د هغې زنانې لمونځ الله نه قبلوي، یو اطاعت الله نه قبلوي در هغه ساعته پورې چې خپل خاوند رضا کړی دی. او در ټولو بهتره زنانه کومه ده؟ دا هم حدیث کې راغلی چې خاوند د دې څه ناراضه سي، دا راسې څنګه تکشیر دی، د خپل لاس د خاوند په لاس کې ورواچي چې زه ستا بغیر ګزاره نه لرم، چې ته خوشحاله سوی نه تر هغه ساعته پورې زه نه ولاړی شم. دا بیا کتابي د حدیث کې هم د دې زنانې صفت هغه د ټولې بهتره زنانه ده. نو چې اسلام هغه کس ستایلی دی چې د مېرمنې سره ښه سلوک کوي، هغه مېرمنې ستایلی ده چې د خاوند سره ښه سلوک کوي، نو بیا ولې موږ نه کوو؟ اسلام هغه سړي ته بد سړی ویلی دی، بې غیرته سړی ویلی دی چې د مېرمنې سره بد چلن کوي، مېرمن زیري، او هغه مېرمنې باندې د الله د مقدس فرشتو مخلوق لعنت ویل سوی دی، کوم چې خپل خاوند زیري، خاوند ځینې خفه وي، د هغه مېرمنې اطاعت المنځ و عبادات نه قبلېږي چې کوم مېرمنې څخه خاوند خفه وي. نو موږ ته څه پکار ده؟ راسې اجتماعي ژوند وکړو، دا د سیالي ځای نه دی، دا د عارفۍ ځای نه دی چې ته به د دې په نقطه پسې ګرځې چې کله خرابه نقطه پیدا کړم چې زه پر دې خبره پیدا کړم، دا په تا پسې ګرځي، دا خو ژوند نه، دا خو د عارفۍ ژوند، دا کوم ژوند؟ باید برداشت وي، باید یو بل سره تیری وکړي، پر خبرو باندې ځان سره واچي، داسې ځان واچي لکه ما چې نه یې اورېدلې. لهذا ځانو دا یو ډېر مهم ژوند دی، یو ډېر اړینه ملګرتیا ده، د ژوند تر پایه پورې به دا پالل وي. په دې کې باید څومره خیال وساتل سي، څومره یو تر بله برداشت وسي، څومره یو د بل سره په زړونو کې مینه او محبت وي، د یو بل خیال وساتل سي. خاوند باید د مېرمنې خیال وساتي، د هغه د جامو ده، د هغه د خوراک ده، د هغه د څښاک ده، هغې ته د سهولت اسباب د برابرول ده. مېرمن باید د خاوند د مزاج خیال وساتي چې دی په دې شي خفه کېږي، په دا مردارخوارګي باندې غصه راځي، په دا شي باندې د مزاج ونیول سي، خیر و خیرت سي. که لږ حوصله سره وکړي، دا دواړه به جنتیان انسانان وي، او که سمه ګزاره نه کړي، هم به په دنیا کې ذلیل وي، هم په آخرت کې دا دواړه کسان به د الله تر سوال لاندې او ذلیله وي.